دا ابو داود شریف حدیث د دوار جهان سردار وای ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه. درې کسان سره به خدای پاک کوئی ز په خپل خصومت کوم جګړه کوم زب ور سره مدعي. اول رجلا باع حرا فاكل ثمنه، یو سړی اصل بنیادم خرڅ لکه لور خرڅ کی زی خرڅ کی، یا یو سړی غوا کی چې مال دومره پیسې راوړي، دا خلک چې کومې غوا کول کوي دا ټول دغه کې داخل، نو دا اصل بنیادم خرڅول. دویمه سړی چې د خدای په نوم چا سره وعده وکړي چې زه زما او ستا په منځ کې خدای او بیا دې وعدګي کوي. دریم هغه سړی چې په یو مزدور مزدوري وکړي، مزدوري دې پې پوره وکړه او مزدوري نه ورکړي. دا زمونږ طرف ته خانان ظالمان دي د قشان دی، نو دا به هله ورځوان دي چې خدای